بلوچانو سره د پاکستان ظلم. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د بلوڅو پر ضد عملیات کړي دي او په دغو عملیاتو کې د دوو ښځو او ماشومانو په ګډون له کلیو څخه 9 تنه تښتولي او تریتم کړي دي. لوس ملتپال د دوی پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا د ترسره شوو عملیاتو پخلی کوي او مني چې د دوی 9 تنه یې تښتولي دي. بلوس ملتپال وایي پوځ د پنجګور د ګجک له توبې سیمې څخه یوه بلوڅه ښځه له ځان سره وړې او په دې سربیره یې له همدې سیمې 2 سړي هم تښتولي دي. د تښتول شوې ښځې نوم بیبي مریم او د خاوند نوم یې نور محمد ښوول شوی دی. په دې سربیره پاکستاني پوځ له همدې سیمې د بیبي شاپري په نوم یوه بله بلوڅه میرمن د هغې خاوند او څو اولادونه تښتولي دي. له پنجګور څخه د پاکستاني پوځ لخوا د تازه تښتول شوو کسانو شمیر 9 تنو ته رسیږي چې تر اوسه د هیڅ چا مړی ژوندی معلوم نه دی. پاکستاني پوځ له کلونو راهیسې بلوڅ ملتپال ښځې او نارینه تښتوي چې بیا یې مړی ژوندی نه معلومیږي. خو وخت ناوخته د ځینو تښتول شوو کسانو له پیژندلو وتلي جسدونه یوه بله خوا موندل کیږي.